سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وئ. د پولنډ د پلازمینې وارسا په مرکزي سیمه کې یو. دغه سیمه چې زما شاته دغه ودانۍ تاسو ګورئ، دا د پولنډ د کلتور او ساینس یا علم ودانۍ ده. په 1955 کال کې جوړه شوې ده او په پولنډ او وارسا کې دویمه درجه تر ټولو دنګه ودانۍ ده. په لومړي سر کې دا ودانۍ د مخابراتي مسایلو دپاره جوړه شوې وه. د راډیو خپرونې به له دې ځایه کې د انتنونه به وو او پولنډ ته یې خپرونې کولې. اوس چې ده د علم او د کلتور نندارتونونه پکې جوړیږي. یوه خبره دلته په زړه پورې د دې ودانۍ سره د خلکو خاطرې دا تړلې دي چې که له یوې خوا دا کلتوري او تاریخي ودانۍ ده او دوی پې نازیږي او ویاړ پې کوي، له بلې خوا یو څه لانجمنه هم ده، ځکه دا د ستالین د واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه او ستالین خو نو په شوروي اتحاد کې هغه مهال واکمن و او نه یوازې په شوروي کې بلکې په پولنډ کې هم ډیر خلک د سیاست سره جوړ نه وو، یو ډول دیکتاتوري بلله او دوی ازادي غوښتله. نو د دې له خاطره هم د دوی تاریخي خاطرې ورسره تړلې دي. د نورو برخو په اړه درته ویلی شم چې دلته بیا نوې ودانۍ جوړې شوې دي. مخامخ بېلابېل هوټلونه دي او د هوټلونو ترڅنګ بېلابېل پلورنځي دي چې شیان پکې خرڅیږي او د دغه ودانیو هاخوا کې بیا د پولنډ د پلازمینې زوړ ښار دی، د وارسا زړه سیمه ده. هغه بیا وروسته درښیم.